سلام دوستانو، نن به موږ سیمپل پریزنټ ټینس زده کوو او دغه زمانه ډیره زیاته مهمه ده ځکه چې دغه زمانه په انګلیسي کې ډیره زیاته استعمالیږي. خو ډیر خلک دغه زمانه نشي زده کولی ځکه چې دوی نه پوهیږي چې دغه زمانه موږ په کوم وخت کې استعمال کوو. دوستانو که چیرې تاسو د یوې زمانې په استعمال ځان پوه کړئ نو بیا تاسو کولی شئ چې هر قسمه پښتو جملې دي بیا تاسو کولی شئ هغه د یوې زمانې مطابق انګلیسي ته واړوئ. صحیح دی؟ نو د دې زمانې د زده کولو لپاره به زه تاسو ته لومړی دوه اسانه مثالونه درکړم. که چیرې تاسو دغه دوه اسانه مثالونه زده کړل بیا تاسو کولی شئ چې دغه زمانه په ډېر اسان توګه سره زده کړئ. نو هغه دوه مثالونه دوستانو هغه دا دي. زمونږ لومړنی مثال دی وی آر پلینګ کرکټ. دې مطلب دی دوستانو چې موږ فی الحال کرکټ کوو. او موږ سره یو بل مثال دی چې وی پلی کرکټ. دې مطلب هم دا دی چې موږ کرکټ کوو. برنۍ جمله دوستانو دا پریزنټ کنټینیوس ټینس دی او لاندنۍ جمله سیمپل پریزنټ ټینس دی. صحیح دی؟ خو دې دواړو ترمنځ فرق څه شی دوستانو؟ باید تاسو دغه فرق زده کړئ. په برنۍ جمله کې دوستانو وی آر پلینګ کرکټ دې مطلب دی چې موږ اوس فی الحال کرکټ کوو. دغه کار دوستانو جاری دی. صحیح دی؟ دغه کار تاسو اوس جاری کوئ. دغه کار مکمل شوی نه دی. تاسو اوس دې مطلب دا دی چې موږ اوس فی الحال کرکټ کوو خو هغه دا کار چې دا مکمل شوی نه دی، جاری دی. صحیح دی؟ په لاندنۍ جمله کې دوستانو وی پلی کرکټ دې مطلب دی چې موږ کرکټ کوو خو دا کار جاری نه دی. صحیح دی؟ سیمپل پریزنټ ټینس دوستانو دا موږ ته باقاعده کار اخلي، هغه کار چې هغه موږ روزمره کوو. صحیح دی؟ خو هغه کار جاری نه وي. نو دې لپاره بیا موږ سیمپل پریزنټ ټینس استعمالو. یو بل مثال درکوم دوستانو. دغه بل مثال ته وګورئ. I am drinking water. دې مطلب دا چې زه اوس فی الحال اوبه څښم. دغه کار تاسو اوس فی الحال کوئ. نو دې لپاره نو بیا دغه جملې دوستانو کوم کار چې تاسو اوس فی الحال کوئ هغه جملې تاسو پریزنټ کنټینیوس ټینس کې جوړوئ. او کوم کار چې تاسو فی الحال کوئ خو هغه کار جاری نه وي دوستانو. صحیح دی؟ روزمره تاسو یو کار کوئ، تاسو وګورئ چې ته څه کوې. زه ورته ویلی شم چې زه سهار سکول ته ځم، بیا د غرمې ډوډۍ خورم او بیا مازدیګر لمونځ کوم، بیا ماښام راځم کور ته. نو دغه قسمه جملې دوستانو بیا موږ په سیمپل پریزنټ ټینس کې جوړوو. خو کوم کار دوستانو چې تاسو اوس فی الحال کوئ، که تاسو یو کس راسي چې ته اوس څه کوې او ته ورته ووایې چې زه اوس اوبه څښم، نو دغه کار د دوستانو جاري کار دی. صحیح دی؟ نو بیا تاسو کولی شئ چې دغه جمله تاسو په پریزنټ کنټینیوس ټینس کې ورته ووایه. صحیح دی؟ نو دغه دوه مثالونه ډېر اسانه ول دوستانو، باید تاسو په دې ځان پوه کړئ. موږ سره نور مثالونه هم شته. نو اوس راځه دوستانو دغه زمانه موږ شروع کوو. دوستانو دې سیمپل پریزنټ ټینس دوستانو هیلپینګ وربس یا اکسیلري وربس هم ورته وایي. نو دې مطلب دی کومکي فعلونه. دې زمانې دوستانو کومکي فعلونه چې دي هغه دی ډو او ډز دی. صحیح دی؟ دا دې زمانې کومکي فعلونه دي ډو ډز. او ډز دوستانو استعمالیږي له هی شي ایټ او سینګولر نام سره، او ډو استعمالیږي دوستانو له آ یو وی دی او پلور نام سره څنګه کیږي دا استعمالیږي. صحیح دی؟ اوس راځو دوستانو فارم آف ورک د فعل حالات. په دې زمانه کې موږ د فعل کوم یو حالات استعمالو دوستانو؟ هغه بله زمانه کې موږ ویلي وو چې پریزنټ کنټینیوس ټینس په هغه زمانه کې موږ د فعل څلورم حالت استعمالو ځکه چې هغه کنټینیو ده. په ټول کنټینیو زمانه کې دوستانو موږ د فعل لومړی حالت استعمالو. صحیح دی؟ او په دغه زمانه کې دوستانو موږ د فعل کوم یو حالت استعمالو اوس درته وایم. دلته موږ سره یو فعل دی go مطلب دی تلل. د go دویم حالت دی دوستانو went. د go دویم حالت دی went او دریم حالت دی gone او څلورم حالت دی going. صحیح دی؟ نو په دې زمانه کې به موږ د فعل لومړنی حالت استعمالو چې هغه دی go. صحیح دی؟ که هر قسمه ورب وي موږ به په دې زمانه کې د فعل لومړنی حالت استعمالو. اوس دوستانو راځو دا ډېر زیات مهم ده، باید تاسو دې ته ډېر په غور سره وګورئ. صحیح دی؟ کله هم چې له هی شي ایټ او سینګولر ناون وروسته چې کله هم یو ورب راځي دوستانو. صحیح ده؟ او د هغه ورب په اخر کې دوستانو سی ایچ اس ایچ او او اس راځي، نو دې سره به موږ بیا څه استعمالو؟ ای اس به موږ ورسره اضافه کوو د هغه ورب سره. صحیح ده؟ زه به تاسو یو مثال درکړم. he goes دې مطلب دی هغه ځي. دلته وګورئ دوستانو go د go په اخر کې دوستانو تاسو وګورئ چې هغلته او راغلی دی، نو ځکه موږ ای اس ورسره اضافه کوو. یو بل مثال ته وګورئ she washes مطلب هغه مینځي. دلته دوستانو اس اچ راغلی دی، د فعل په اخر کې اس اچ راغلی، نو دې سره موږ څه استعمالو؟ ای اس ورسره اضافه کوو. صحیح دی؟ یو بل موږ سره دی Ali watches مطلب علي ګوري. صحیح ده؟ علي watches
علي واچز دې مطلب دی چې علي ګوري. نو دلته دوستانو سی اچ راغلی دی، نو دلته موږ څه ورسره اضافه کوو؟ ای اس به ورسره موږ اضافه کوو. خو له دې نه علاوه دوستانو چې کله هم له دې نه وروسته یو ورب راشي او د دې ورب نه په وروسته دوستانو سی اچ اس اچ او 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 اس را نشي دوستانو. دلته وګورئ دلته وای راغلی دی، نو موږ بیا دغه ای اس ورسره نه اضافه کوو. صحیح دی، موږ ورسره ای اس نه اضافه کوو، یوازې ورسره اس اضافه کوو. بل موږ سره دی شي رایټس مطلب دی هغه لیکي. نو دلته وګورئ دوستانو د دې ور په اخر کې ای راغلی ده که نه، نو دلته خو ای نشته، نو موږ یوازې ورسره اس اضافه کوو. صحیح دی. احمد احمد کار کوي، نو احمد سره به موږ وویلې چې احمد سینګولر ناون دی، نو دې سره موږ به اس اضافه کوو د فعل په اخر کې. نو د فعل په اخر کې راغلی د موږ به اس اضافه کوو، او که چیرې له دې نه سی اچ اس اچ او یا اس راشي، نو بیا موږ ورسره ای اس به ورسره موږ اضافه کوو. صحیح دی. دلته اوس راځو دوستانو پازیټیو سنټنس سټرکچر ته راځو چې په دې زمانه کې موږ یو مثبته جمله څنګه جوړولی شو. دغه سټرکچر باید تاسو په یاد ولرئ او دغه تر ټولو زیاته مهمه ده. دوستانو دلته سبجیکټ نه موږ راخلو هی راخلو سیده، او ورپسې چې دا فرست فارم دی مطلب د فعل لومړنی حالت راخلو چې هغه دی ګوز، او ورپسې بیا چې د آبجیکټ ته صحیح دی. نو دې مطلب څه چې هی ګوز ټو سکول، دې مطلب دی هغه ښوونځي ته ځي. دلته وګورئ دوستانو دلته ګو راغلی که نه، نو ګو په د فعل په اخر کې او راغلی دی، نو موږ ورسره ای اس ورسره اضافه کوو. دا خو تاسو ما مخکې ویلې. نو دې مطلب څه و چې هی ګوز ټو سکول، هغه ښوونځي ته ځي. یو بل مثال دوستان تاسو وګورئ، له سبجیکټ نه موږ آی راخلو او د فرست وان موږ ګو راخلو او go to school. I go to school دې مطلب دی زه ښوونځي ته ځم، دواړه مطلب هماغه یو مثال دی دوستانو. خو دا دې لپاره ما تاسو دوباره راوړ چې تاسو په فرق کې پوه شئ. دلته آی راغلی ده، نو له آی سره موږ یوازې ګو استعمالو. صحیح دی. دلته هی شي اټ او سینګولر ناون نشته، دلته آی راغلی ده، نو له آی سره موږ یوازې ګو استعمالو، ای اس یا اس سره موږ نه اضافه کوو. صحیح دی. دې لپاره موږ سره یو بل مثال دوستانو، سبجیکټ نه موږ شي راخلو او بیا راخلو ورب نه لرنس. شي لرنس انګلیش دې مطلب دی هغه انګلیسي زده کوي. دلته وګورئ دوستانو اس راغلی دی. ولې اس راغلی؟ ځکه چې د شي نه وروسته چې کله د شي نه وروسته یو ورب دی او د یو ورب په اخر کې ان راغلی دی، نو چې کله ان راشي نو دې سره موږ یوازې بیا اس اضافه کوو. صحیح دی. دا رول تاسو ما مخکې وویلې. یو بل مثال د موږ سره علي eats کباب. دې مطلب دی هغه علي کباب خوري. دلته ما هغه لیکلی دی، دې نه بخښنه غواړم. نو دې مطلب دی چې علي کباب خوري. علي eats کباب. اوس موږ دوستانو نیګیټیو هلته موږ سره یو بل مثال دی دوستانو، سبجیکټ پلس فرست فارم پلس آبجیکټ پلس ټایم ایکسپریشن. صحیح دی. سبجیکټ نه موږ آی راخلو او له فرست فارم موږ ډرینک راخلو، آبجیکټ نه موږ واټر راخلو. I drink water every day. دې مطلب دی زه هره ورځ اوبه څښم. دلته دوستان که تاسو څوک ووایي چې دا every دا څه شی دی، نو تاسو ورته ویلی شئ چې دا دې زمانې ټایم ایکسپریشن دی. صحیح دی. every day every year every month دا ټول څه شی دي؟ دې زمانې ټایم ایکسپریشن دی. صحیح دی. اوس راځو یو بل مثال ته. د سبجیکټ نه وی راخلو او له دې نه راخلو فرست فارم یوز او له آبجیکټ نه موبایل راخلو. دې مطلب څه چې وی یوز موبایل دې مطلب دی چې موږ موبایل استعمالو. لنډ دوستانو خالي سبجیکټ دی، ورپسې فرست فارم دی او ورپسې آبجیکټ دی، نو دا زموږ پرزنټ ټینس جملې دي. صحیح دی. موږ موبایل استعمالو. اوس د دې نه بعد راځو دوستانو، نو نیګیټیو سټرکچر، نیګیټیو سنټنس سټرکچر دی کې موږ دوستانو نیګیټیو جمله څنګه جوړو. صحیح دی. که زه دلته راباندې نیګیټیو سټرکچر دا دوستانو چې سبجیکټ پلس ډو یا ډز پلس ناٹ پلس فرست فارم پلس آبجیکټ. دوستان یوازې ورسره ډو او ډز ورسره استعمالو او ورپسې بیا ناٹ استعمالو. دې بیا څنګه جوړیږي؟ نیګیټیو جمله جوړیږي. صحیح دی. دلته سبجیکټ نه راخلو. دلته وګورئ دوستانو هی ډز ناٹ گو ټو سکول. دې مطلب دی هغه ښوونځي ته نه ځي. نو کله هم چې تاسو دوستانو نیګیټیو جمله جوړوئ چې مطلب هغه سکول ته نه ځي، بیا به څنګه جوړو؟ بیا به له هی سره موږ ډز استعمالو. صحیح دی. او ورپسې به ناٹ استعمالو. نو هی ډز ناٹ. نو تاسو به دا سوچ کوئ چې دلته له هی سره موږ ویلې چې کله ورب راسي له هغه سره موږ ای اس اضافه کوو. دلته ولې ای اس نه راغلی؟ ځکه دوستانو
دلته موږ ډز استعمال کړی دی او له ډز سره ای اس له اول نه اضافه شوی دی. صحیح دی؟ نو دلته له ډز سره ای اس اضافه شوی دی، نو بیا موږ نشو کولی چې له دې نه وروسته د فعل سره بیا موږ ای اس یا اس ورسره اضافه کړو. صحیح دی دوستانو؟ یو بل مثال ته وګورئ. I do not talk so much. I do not talk so much. زه ډېرې خبرې نه کوم. زه ډېرې خبرې نه کوم. نو دلته آی راغلی، له آی سره موږ ډو استعمالو، له آی یو وی دې سره داسې ما ویلي ول، او له هی شیډ سره موږ ډز استعمالو. صحیح دی؟ نو I do not talk so much دې مطلب زه ډېرې خبرې نه کوم. یو بل مثال ته راځو دوستانو، کوېسچن ته راځو چې کوېسچن سنټنس سټرکچر موږ څنګه جوړو، چې موږ سوالیه جمله څنګه جوړو دوستانو. صحیح دی؟ سوالیه جملې د جوړولو لپاره دوستانو تاسو کولی شئ چې ډو ډز دا لومړی سطر راولئ او بیا سبجیکټ راولئ او بیا فرست فارم او بیا آبجیکټ. صحیح دی؟ یوازې دا ډو ډز دوستانو اول سرته راولئ، دې نه به تاسو چې جوړه کړئ یا کوېسچن سنټنس له دې څخه جوړیږي. د مثال په ډول ډو دې سټډي میت، آیا دوی ریاضي مطالعه کوي؟ آیا دوی ریاضي مطالعه کوي؟ نو یوازې دوستانو د دې راغلی، نو له دې سره موږ ډو استعمالو. که چیرې هی راغلی وای نو له هی سره بیا موږ ډز استعمالو. د مثال په ډول ډز هی سټډي میت، بیا داسې راځو. صحیح دی؟ ښه، یو بل مثال ته وګورو دوستانو. دلته ګورئ شي راغلی، نو له شي سره موږ ډز استعمالو. نو ډز شي ډانس ایوری ډے؟ ډز شي ډانس ایوری ډے؟ آیا هغه هره ورځ ګډیږي؟ آیا هغه هره ورځ ګډیږي؟ نو دا یو بل مثال سو. ښه دوستانو، په دې اخري کې دا ډېره مهمه ده چې دغه جملې به موږ په دغه زمانه کې څنګه جوړو. دلته وګورو دوستانو، دوی غواړي چې په انګلیسي کې خبرې وکړي. دوی غواړي چې په انګلیسي کې خبرې وکړي. دلته ما ای نه ده لیکلې دوستانو، دې بیا بخښنه درنه غواړم. نو دوی غواړي چې په انګلیسي کې خبرې وکړي. دا موږ څنګه جوړو؟ ګورئ، دوی غواړي they want چې په انګلیسي کې خبرې وکړي. they want to talk in English. they want to talk in English. دوی غواړي چې په انګلیسي کې خبرې وکړي. صحیح دی؟ او بل مثال دی، دوی نه غواړي چې په انګلیسي کې خبرې وکړي. دوی نه غواړي چې په انګلیسي کې خبرې وکړي. دا موږ څنګه اړو؟ they do not want to talk in English. they do not want to talk in English. دوی نه غواړي چې په انګلیسي کې خبرې وکړي. صحیح دی؟ دلته له دې راغلی، نو له دې سره موږ ډو ناټ استعمالو او نور جمله هم همغسې یو شان دی. صحیح دی؟ they do not want to talk in English. د دې سوالیه څنګه جوړو؟ دوی نه غواړي. له دې نه سوالیه چې جوړېږي دوستانو، دلته ما بیا غلطي کړې ده. دوی آیا دوی غواړي چې په انګلیسي کې خبرې وکړي؟ آیا دوی غواړي چې په انګلیسي کې خبرې وکړي؟ نو دا موږ څنګه انګلیسي ته اړو؟ do they want to talk in English. do they want to talk in English. آیا دوی غواړي چې په انګلیسي کې خبرې وکړي؟ نو دوستانو دا زموږ سمپل پرزنټ ټینس دوستانو. دې کې تاسو ګورئ، ما تاسو ته اول نه ویلي چې په دې کې تاسو دې زمانه باندې تاسو اول ځان پوه کړئ چې دا موږ کوم وخت کې استعمالو، بیا دې زمانې کومکي فعل زده کړئ، او دې زمانې او په دې زمانه کې موږ د فعل کوم یو حالات استعمالو، دا زده کړئ. صحیح دی؟ نو بیا تاسو ما ډېر مثالونه درکړل چې کله موږ څنګه موږ پازیټیو مثبته جمله موږ څنګه جوړو، نیګیټیو جمله څنګه جوړو، او کوېسچن جمله موږ څنګه جوړو. نو تاسو ټول څخه ډېره زیاته معلومه غلطي شوي، نو بخښنه غواړو.